بسم الله الرحمن الرحيم. نوع آخر من الجملة الفعلية، بل قسم د جملې فعلیینا د جملې فعلیی یو بل قسم دا به کوم قسمی وهو ما دا هغه ده فی اوله چې په اول د دې کې لا راغلی کوم لا النافیه لا نافیه چې نفی د پار راځي نفی معنی یو کار نه کېدل. نو دسی احادیث به اوس د مصنف راوړي چې د هر یو حدیث په سر کې به لا نافیه راځي ان شاء الله. اولنې حدیث د سره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری او د مسلم حدیث دی چې جنت تبا هغه انسان نه داخليږي چې څوک چغلی کوي. چغلی دې ته ویل کېږي چې د یو نه خبره بل توړي او دا بل نه دی اول تراوړي خبرې نقل کوي را نقل کوي او د خلکو مینس کې خفګان جنگ جګړې پیدا کوي. چا چې خبرې وړي راوړي د انسان ته چغلمار پښتو کې ویل کېږي. حدیث کې وته قطعات ویل شوی دا به نه داخليږي جنت ته ځکه دا معاشره خرابوي اتفاق او محبت د خلکو ختمي او د انسان د الله رب العالمین بدی شي الله یې نه پریدي جنت ته. یو ځل به داخليږي جنت ته مسلمان دی لیکن اول نه بنه داخليږي جنت ته سزاګانی به الله ور کوي. نو لفظي معنا هغه داسې ده لا يدخل الجنه نب داخليږي جنت ته قطات شغلمار انسان رواه البخاري ومسلم. لا يدخل الجنة قاطع دام د بخاری او د مسلم حدیث دی. کم انسان چې صله رحمی نه پالي خپلوانو سره خپل ولی کټکي په دنیوي مسلو باندې دنیا په لاندې باندې په پیسو باندې او یا په جیداد باندې او یا په بل یو معمولی مسله باندې خپلوانو سره خپلوي کټکي څوک کاکا سا ماما سا د ورور سا د خور سا نو دس انسان به هم نه داخليږي جنت ته الله به سزا اول ورکي. لا يدخل الجنه نداخليږي جنت ته قاطع پریکون کې د خپل ولي قاطع پریکون کې د خپل ولي او دا هم ګران حدیث ته ډیر کرت زمونږ خفګان پیدا شي د چا سره خپلوانو سره او به دا هغه کړه تګ را تګ ډیر وخت پورې نه دم ګناه ده. لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين دام د بخاری او د مسلم حدیث ته. په دې حدیث کې دا مسله ده چې مؤمن سړی به او خیر وي قما قلبنی مؤمن چې مؤمن وي ایمان پکې د ایمان په انسان کې یو نور پیدا کوي. کلچار سره یو ځای کې دوکا وکړه نو بیا به د هغه ځای ته دوکا کېږي نه خیل وکې او کو د هغه ځای بیا دوکا شولې نو په ځان باندې ویریږي ځکه د الله رسول وي مؤمن به د یوې سړی نه دوه کرته نه چي چلے کېږي. چاره سيوزه کې دوکا وکړه هغه ځکه به ته محتاط چلیږي احتیاط باندې به چلیږي احتیاط باندې چې بیا سره سره دوکا شرطونه کی
به دوکه نشمه. نو دی حدیث کې د الله رسول مؤمنان او خیر کوي او عقل من کوي چې خیال کوي چې یو ځای کې صدوکه وشو نو بیا په اغلته بصیرت او په عقل منتیا سره او په احتیاط سره چلیږي. لا یلدغ المؤمن نچی چلی کیږي مؤمن، نچی چلی کیږي مؤمن من جحر واحد د سړی وینا مرتين دوکرتا. یعنی یو ځای کې سچا دوکه وکړم به وګوره دغه ځای کې دوکه نه خوري به خیر شه عقل من شه. مطلب دا دی رواه البخاری و مسلم. لا يدخل الجنه نبداخلیږي جنت ته من هغه سړی لا یأمنو چې په امن کې نه جاروه گاونډي د هغه بوائقه د تکلیفونو د هغه نه. کو زمونږ استادو گاونډي زمونږ د تکلیف نه په امن کې نه نو مونږ مؤمنان کامل مؤمنان نه اسی براینا مؤمنان یو کامل مؤمنان نه یو او به جنت ته داخلي دل هم ګره ګران دي. ځکه د الله رسول ویل نه به داخليږي د گاونډي په اسلام کې ډېر زیات لوی حق راغله. حدیث کې راغلی د الله رسول فرمایي وي جبرئیل علیہ السلام به بار بار راتلو او د گاونډي باره کې ماته وصیت کا او د خیر چې گاونډي سره احسان کوا، خیر ورسوا، خیر خوایي لټوا. وې زویر دلم لکه میدار اله چې حسنه گاونډي ما سره میراث کی شریک نکی. لا يدخل الجنه نبداخلیږي جنت ته من هغه څوک لا یأمنو چې په امن کې نوی جاروه گاونډي د هغه بوائقه د تکلیفونو د هغه نه. رواه مسلم. لا يدخل الجنه جسد غزیا بالحرام. دا اوس د بیهقی حدیث ته، د بیهقی روایت دی، امام بیهقی شریف کی راوړی دی. کم بدن چې په حرام باندې لوي شي، په حرام باندې کم بدن لوي شي دا به نه داخليږي جنت ته. نو دی وجنه خپل بچولا حلال رزق راوړل، حلال کاروبار کول، حرام نه ځان ساتل او خپل بچیم ساتل پکار دي حرامونه. کم بچي چې په حرام باندې لوي شي د الله رسول وی دا به نه داخليږي جنت. سوال لا دی کوچري په حرام باندې لوي شوی یو به توبه وباسي نو دې سړی ته څه ګناه ده پدې کې؟ دا ما شوم پلار او مور په حرامي خورلي دا اوس غټ شوی دی. نو جواب د هغې دا دی چې دس انسان ته الله رب العالمین توفیق نه ورکړي د توبې د نیکو اعمالو توفیق ته نه ملاويږي ځکه حرام باندې لوي شوی ګندۍ. نو کو توبه وباسي خو توبه الله رب العالمین قبلې ټیک ده خو توبې توفیق مته نه ملاويږي کنه ځکه حرام باندې چلوي شوی. الله رسول فرمایلی دي ان الله طيب يقبل طيبا، الله پاک دی او پاک قبلې. نو دی وجنا احتیاط په رزق کې پکار دی. انسان دی د غوړي په ځای باندې سپوره خوري، د غوخي په ځای باندې دی انسان گزاره کوي سپوره دی خوري، معمولی سیز دی خوري، خو چې بچو باندې حرام چرته ونه خوري. ځکه د الله رسول وی لا يدخل الجنه نبداخلیږي جنت ته جسد داسې بدن غوزیا چلوی کړی شوی غذا او ته ملاو شوی غوزیا چلوی کړی شوی بل حرام په حرام باندې به داغنه د خیر تمه مکوا چې په حرام باندې لوي شو. لا یؤمنو احدکم دی حدیث کې دا مسله ده ترسو پورې جستا خواهش د دین تابع شوی نه د الله رسولوی تر هغه وخت پورې ته مؤمن نشي کېده. دا خپل خواهش، خپل رای، خپل عقل دا به د دین تابع کې، دین به د خپل خواهش نه تابع کې. لا یؤمنو مؤمن نشي کېدل احدکم یوتن پتاسو کې حتی تر هغه وخت پورې یکونا چې شي هواه خواهش دهغه تبعا تابع
لما د هغه دین جئتو چراغلی مذهبه پاغیبانی لما د هغه دین جئتو چراغلی مذهبه پاغیبانی. د حدیث امام دارمی راوړی دی.